إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. دا فتنې او فسادونه، جنگونه او مفلسۍ، فحشا او عریانۍ، پر اسلام د کفري نړۍ تعرضونه او د مسلمانانو د مرګ خوبونه، مغلوبیت او د شیطاني لشکرو هجوم تقدیر د چا په توسط انجاموي؟ هغه څوک دي چې نړۍ یې په فکري توګه فلج کړي او شوم اهداف لاسته راوړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. دا د ایمان یوټیوب چینل دی، د ویشتابه خپرونه ده. زه حسان زلمی ستاسو کوربه یم. ایلومیناتي خفیه تنظیم څه دی؟ کله او د چا لخوا د کومو اهدافو د تحقق په هدف رامنځته شوی او کومې نښې لري؟ دا او نور مهم سوالونو ته راسره په دې ویډیو کې جواب موندلی شئ. هیله ده تر پایه راسره مله شئ او د خپلو نورو ملګرو سره د مای ایمان یوټیوب چینل لینک شریک کړئ. مننه. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، د خفیه ټولنو له اصطلاحاتو به خبر یاست او دا خبر نوره پټه نه ده پاته چې یو څو شیطاني ډلې شته چې پټ فعالیت کوي او تر دې وخته یې بشپړ شتون او فعالیت څخه لا پرده نه ده پورته سوې. یو له دغو خفیه تنظیمونو څخه د ایلومیناتي نومې خورا مهم او پخوانی تنظیم هم دی. ایلومیناتي د فریمیسن خفیه تنظیم څخه زیږېدلی یوه پټه ټولنه ده، خو حقیقت دا دی چې دا تنظیم هغه وخت لا جوړ شوی و کله چې شیطان له جنت او اسمانونو وشړل څو او ځمکې ته یې راوغورځوئ. ځکه خو د دې تنظیم ټول نظریات شیطاني دي. ایلومیناتي رڼا یا د پوهنې رڼا ته ویل کیږي. ایلومیناتیان وایي دوی د داسې علم په نور منور دي چې نور هیڅوک دا علم نه لري او دعوه کوي چې د ټول عالم بهترین دي. پوښتنه دا ده چې کوم علم؟ د دې خبرې دقیق جواب لا چا سره نسته، ځکه دوی خپل ټول رازونه پټ ساتي. خو په دې اړوند یوه نظریه داسې سته چې دا علم د کباله نومي تور جادو دی. کباله جادو بیا د بیبلون ښار یعنی د عراق د پخواني تهذیب علم دی چې 3000 کاله پخوا لا ختم شوی و، خو تر نن ورځې پورې په ننني عراق کې د دې تهذیب آثار موجود دي. د کباله جادو په اړوند ویل کیږي چې په دې جادو هر ناممکن کار ممکن کېدلی شي. پر همدې اساس بعضی خلک د دوی د دې دعوې وجه همدا کباله جادو ګڼي. والله اعلم. د دې تنظیم غړیتوب خوفناک او ویرونکي شرایط لري. دا چې د دې تنظیم غړي به د رازونو د ساتلو حلف اخلي، د شیطان خدایي به مني او عبادت به یې کوي. پر شیطان به خپل روح خرڅوي او پر خپل روح به د بشپړې سلطې اجازه ورکوي او د ژوند په ټولو چارو کې به د شیطان هدایت اخلي. د دې تنظیم غړي یوازې د شیطان لپاره حیوانان او حتی انسانان د قرباني په نوم ذبح کوي تر څو له شیطان باور ترلاسه کړي او قوت ترلاسه کړي. ایلومیناتیان هر وخت پر خپلو تسبیحاتو د شیطان د نوم ورد کوي او له شیطان څخه غیبي مدد هم غواړي. ایلومیناتیان د نړۍ تر ټولو مالدار او بیخي ډېرې پیسې لري. د ایلومیناتیانو 14 نسلونه دي او د دوی دا 14 نسلونه د ټولې دنیا بانکونه، مطبوعات او د نړۍ بشپړ صحي او تعلیمي برخې کنټرولوي. د ایلومیناتیانو په دې 14 نسلونو کې یو خاندان د ډیوډ راک فیلر دی او بل خاندان راک چایلډ نومیږي. دا دواړه خاندانونه د نړۍ د ټول اقتصاد او د امریکا د فیډرل ریزرو بانک څښتنان دي. له دې بانک څخه په قرض اخیستلو امریکا د دوی غلامه ګرځېدلې. راک فیلر امریکا کنټرولوي خو راک چایلډ بیا اروپا کنټرولوي. ډیوډ راک فایلر د بین الاقوامي مختلفو ادارو بنسټګر هم دی او همدوی د نړۍ مستقبل ته دسیسې جوړوي. د ښځو حقوق، د بشر حقوق، بازسازي، صبر، برداشت، امن، انساني اخوت، انسانیت له مذهب پورته دی، ساینسي ترقی، انساني ارتقا، تهذیب، ثقافت، ملل متحده وغیره وغیره. دا اصطلاحات د دوی تر ټولو خطرناک او تسخیرونکي اسلحې دي. دوی خپل مذهبي کتاب هم لري چې مقدس یې ګڼي او د دې تنظیم غړي وایي چې په مقدسو کتابونو کې چې کوم خلک شیطانان نومول سوي دي اصلا همدا خلک د نهایت ډیر احترام لایق دي او د ستر علم خاوندان دي او پر ټولو نړۍ دوی د امر حق لري. ځکه خو دا خلک هر وخت په ټوله نړۍ کې د نیو ورلد آرډر نافذولو یا نړیوال کلیوالتوب رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او دوی وایي چې آدم علیه السلام او حوا انا د غنم په خوړلو ډیر ښه کار وکړ. د دې تنظیم مشهور معبود او معتبر شیطان لوسیفر نومیږي او په اغلب ګمان دا به ابلیس وي. رومیان بیا اډوسی بولي.
د هغوی په فکر د دریاب تر ټولو زورور خدای دی معاذ الله. او داسې حدیث هم شته چې شیطان خپل تخت پر سمندر هواروي. بل شیطان بیا بفومیټ نومیږي چې شکل د بیزې په څیر دی. د بفومیټ متعدد او خوفناک شکلونه شته. دوی بوتان جوړوي او په نوم یې عبادتګاوې هم جوړې شوي دي چې شیطاني کلیساوې بلل کیږي. د دې تنظیم له یاوه تر 37 پورې درجات او رتبې دي. دوی په ټوله دنیا کې خواره واره دي. د دوی مرکزونه ولو که اسرائیل او امریکا دي، خو دوی په ټوله نړۍ کې خپل مقاصد او اهدافو ته کار کوي. دوی هر هغه طریقه په کار اچوي چې د خلکو په زړونو کې انانیت یا ځان خوښونه ویشوي. خلک په پیسو، سیکس او شهرت پسې کړي، غافل کړي او په سیورو کې دوی خپل هدف ته ځانونه رسوي. دوی په خاص ډول ځوانان په نشه کوي. د دوی هدف په ټوله نړۍ کې د باقی مذاهبو خصوصا د اسلام ختمول او د خپل دغه پلید شیطانی مذهب تپل دي. دوی د خدای او د مذهب تصور د انسانانو خودساخته توهمات بولي او وایي چې مذهب انسان له مادي ترقۍ منع کړی دی او پر همدې یو مقصد د دې تنظیم پوره عمارت ولاړ دی او پر همدې اساس په دنیا کې د ریلیجیس لیبرالیزم، سیکولریزم یعنی الحاد او لادنیت میکروب ته فروغ ورکوي. درنو لیدونکو، باید پام مو وي چې د سیکولریزم او لیبرالیزم شیطانی او دجالي فتنه افغانستان ته هم را رسیدلې او په خورا سرعت زموږ تشفکر افغانان پر سر اخیستي دي او باید پر وړاندې خبردار واوسئ. امید دی موږ خپل مسؤلیت ادا کړی وي. همداراز متوجه سو چې دوی خپل اهداف ته د رسیدلو په هدف مختلف مصنوعي شعارونه جوړ کړي دي، لکه د بچانو نه زیږول. همداراز د قومیت او سرحداتو ختمول هم د دوی له فعالیتونو څخه دي او هڅه کوي چې پر نړۍ یو مرکزی حکومت قایم کړي ترڅو شیطانی اقدار د همدې حکومت په توسط پلي کړي. دوی همداراز بوخت دي ترڅو منشیات عام کړي، فحشا، عریاني او عیاشي د ترقۍ په نوم ترویج کړي او د نړۍ پر ټولو وسایلو قابض سي. او خطرناکه خبره دا ده چې ایلومیناتیان د خپلو مقاصدو بشپړ حاصلولو ته ډیر زیات نږدې سوي دي. اوس سوال دا دی چې دوی بالاخره دا دسیسې څه ډول پلي کوي او طریقه کار یې څه دی؟ دوی خپلې دسیسې په 2 طریقو پلي کوي. لومړی دا چې دوی د نړۍ د مختلفو زورورو خفیه تنظیمونو غړي په پیسو واخلي او دا خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د مثال په ډول د فریمیسن په اړه به تاسو اکثر بهتر خبر یاست. د فریمیسن غړي اکثر په ظاهر خو فریمیسنران وي، خو کار د ایلومیناتیانو لپاره کوي. او دویمه طریقه یې د معاهداتو په توسط ترسره کوي. دا معاهدات د هغو خلکو سره کوي چې په ژوند کې شهرت، بریالیتوب، واک یا پیسې غواړي. دوی د هغوی فرمایش ورپوره کوي او بیا د هغوی واک او عہدې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. ویل کیږي چې د نړیوال بانک او IMF مشران د ایلومیناتیانو لخوا مقرریږي. داسې افواهات هم شته چې د امریکا او نورو مهمو او زبرځواکو هیوادونو ډیری ولسمشران د ایلومیناتي تنظیم غړي وو. ریګن، مشر بوش او کشر بوش، اوباما او ټرمپ او له دوی علاوه ډیری امریکایي ولسمشرانو په اړه ویل کیږي چې دوی هم د یاد تنظیم غړي دي او د هغوی لپاره کار کوي. پر دې سربیره ایلومیناتیان د ناکامو فلمي اداکارانو، ډمانو او ژورنالیستانو سره هم معاهدات کوي، فرمایشات یې ورپوره کوي او په بدل کې پرې خپل کارونه وباسي. د لیډي ګاګا، بریټني سپیر، میډونا، جسټن بیبر او کینیا ویس په اړوند ویل کیږي چې ایلومیناتیان دي او د دوی په البمونو کې د ایلومیناتي تنظیم د نښو جوړونې دا خبره ښه ثابته کړې ده. درنو لیدونکو، د اوس چې په نړۍ کې هر طرف بد حال دی او هر طرف جنگونه دي، د وینو ویالې روانې دي، په نړۍ کې نشه عامه سوې ده، د لادینیت او الحاد وبا هر طرف ته خپره سوې ده. په دې هر څه کې د همدې خلکو لاس دی. الله جل جلاله دې موږ د دجال او د شیطان د دغه سترې فتنې څخه هم وساتي. اللهم آمین. د ایلومیناتیانو نښې د نړۍ د مشهورو تلویزیونونو په خپرونو، سیاسي، نظامي او کلتوري غونډو کې لیدل کیږي. په ټولنیزو مطبوعاتو کې هم لیدل کیږي. د ایلومیناتیانو او فریمیسن علامې او اشارې یو بل ته ډېرې ورته دي. ایلومیناتیان تر ټولو ډېر د آل سینګ آی یعنی هر څه لیدونکي سترګې نښه ډېر استعمالوي، ځکه دوی وایي چې ګوا د آل سینګ آی په څیر دي او له نظره یې هیڅ شی پټ نه دی، یا د دجال سترګه چې دوی خپله مسیحه بولي او دوی د یوې سترګې په پټولو یا پټولو دا ثابتوي په رښتونې توګه ایلومیناتیان دي. دا د دوی مشهوره علامه ده او د دوی لپاره تر ټولو ډېره استعمالیږي. بله نښه یې د بم نومي مرغه ده. د مغربي تهذیب له مخې بم د عقلمندۍ نښه ده. له دې علاوه بفومیټ، پیلبو یعنی برېښنا او درېګوني شپږ چې د شیطان چاپ هم بلل کیږي، دا ټول د دوی نښې او علامې دي چې مفاهیم افاده کوي او مطلبونه لري. تاسو کولی شئ په دې ډول په اسانۍ تشخیص کړئ او ځانونه ورڅخه وساتئ. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، په لنډ ډول ویلی سو
چې ایلومیناتي هغه تنظیم دی چې د دین پر ضد فعالیت کوي او هدف یې د ټولو مذاهبو ختمول دي او د دې مقصد د حصول لپاره دسیسې په کار اچوي چې یې وایي معاهده ده. دا د عامو خلکو د جلب او جذب طریقه ده. دوی هغوی ته پیسې، شهرت او د بریالیتوب چانسونه برابروي او په مقابل کې د مذهب ضد افعال پرې ترسره کوي. د ایلومیناتیانو تر ټولو ډیره خطر اسلام او مسلمانانو ته ده. له دې امله چې مسلمانان د نورو دینونو د پیروانو په پرتله خپل دین ته ډیر ژمن دي. د اسلام معاشرتي او سیاسي نظام هم د ایلومیناتیانو لپاره ستر سرخوږی دی. له همدې امله ایلومیناتیانو په مسلمانانو کې له ډیرو خلکو سره معاهدات کړي دي چې موږ او تاسو یې اثرات هم وینو. د اسلامي ملکونو په مطبوعاتو کې د سیکولریزم، فحاشۍ او عیاشۍ نشر یې واضح ثابتونکي دلایل دي. اوس موږ مجبور یو او دا ډیر اشد ضرورت دی چې د ایلومیناتیانو او فریمیسن خفیه تنظیمونو اهداف درک کړو او د ایلومیناتي تنظیم د غلامانو له څیرو پرده پورته کړو. همدا زموږ مسؤلیت دی. راځئ خپل ولس د دوی پر خلاف هوښیار کړو او د دوی له فتنو یې وساتو. زموږ ولس ستاسو همکارۍ ته ضرورت لري. زه حسان زلمی یم. دا د ایمان یوټیوب چینل د ویشتابه خپرونه وه. د ویشتابه خپرونې نورې برخې زموږ پر ایمان یوټیوب چینل کتلی شئ. تاسو له درنه حضور څخه اجازه غواړم د بلې خپرونې پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.